مورجان سلام، دا ډېرې ورځې کېږي چې احوال دې نه لرم، په خوبونو کې هم نه راځي. راته ښکاري چې زوی درنه هېر شوی دی، چې خفه نه شي ټوکه مې کوله. رښتیا نن چا راته ویل چې د مور ورځ ده، نو ما ویل زموږ ترمنځ پرته دا اوږده فاصله به د دغه لیک په واسطه را لنډه کړم او د دغې ورځې مبارکي به درکړم. له زړه دې جار شم چې خفه نه شي. خبرې ډېرې دي، خو که خدای کول در روان یم درځم، بیا به د خپل زړه دا یوه خبره درته کوم، خو په یو شرط. ژاړې به راته نه، ځکه د زوی زړه دې هم ډېر نازک شوی دی، بیا به مې د لاسه کول هم پتا وي. ښه مورجانې، وبخه دې جانې، دا د لیک ژبه کله کله رانه ډېره رسمي شي. دا یو شعر هم درلیږم، خو ګوره دې ته به هم نه ژاړې. بس د مور د ورځې په مناسبت ستا د فقیر زوی یوه ناچیزه ډالۍ. مورجانې ورځ دې مبارک وي درته. د قبر شناخته دې ورو ورو ټکوم، هسې نه سترګو ته دې ګرد پرېوځي. مورجانې مخ باندې لاسونه مږده، د زوی زړګي ته به دې درد پرېوځي. مورجانې ډېره موده پس راغلی، که مې غږ اورې نو سلام مې واخله. پوهېږم زړه دې له ګیلو نه ډک دی، له زړه دې جار شمه پیغام مې واخله. مورې په خدای غم دې تازه تازه دی، مورې په خدای غم دې تازه تازه دی. د 20 کالو راته نه ښکارېږي، ته خو په زړه کې اوسې، تا ته تر ټولې دنیا ښه ښکارېږي. همزولو میندو ته ټیکري اخیستي، همزولو میندو ته ټیکري اخیستي، وایي د مور ورځ ته سوغات ورکوو، موږ بد نصیبه زه او خویندې ورونه، لمن لمن اوښکې زکات ورکوو. مورجانې ورځ دې مبارک وي درته، مورجانې ورځ دې مبارک وي درته، له خدای جنت درته امین غواړمه، لکه زما او د حمید بابا زړه د قبر چم دې داسې شین غواړمه.